نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته پاکستانی طالبانو تایید کړه چې له حکومت سره ورباند کړي چې سار لننه به اعتبار ولري د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د وې میاشتې په مخه د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره ورباند کړی دی د پاکستان د حکومت بیان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ وربند ته د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خرسنی په یو بیان کې ویل چې دغه وربند به د یوې میاشتې په مخه د ډسمبر تر 9 نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د ورباند درناوی وکړي د تحریک طالبان پاکستان سختدریزه ډله په 2000 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1300 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شویو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي بل ورته نوی کابل بانک وایي کابل ښار کې شپږ څانګې د خلکو پر مخ پرانیستل شوې د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبرپاڼې په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې شپږ څانګې د دوی پر مخ پرانیستې دي دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په 32 ولایتونو کې خپل څانګې پرانیستې دي او د دې بانک ګډونوال کولی شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ ترسره کړي د افغانستان د نوي کابل بانک په خبرپاڼه کې دا ویل شوي چې له دې وروسته خلک کولی شي د برق د بیلونو پیسې هم د تحویلۍ لپاره دغه بانک ته راوړي یا د بانک په داسې حال کې دغه اعلامیه ورکوي چې د طالبانو له راتګ وروسته د بانکي خدمتونو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره